زنانه ټول بدن عورت دی سوا د مخ نه او د لاس نه په مانځه کې او بعضې روایتونو کې ورسره دا قدم هم ظاهري راغلی چې ظاهري قدم به هم پټي اصلي علما وایي چې خیر دی پړکي پټي نو که دا ظاهري قدم خالي خیر دی خو دا مخ او لاس په مانځه کې که د زنانه خالي خیر دی باقي ټول بدن عورت دی د هغې نو که د هغې اختار هغه پورې پټه کې ښکاره کېدل مونځ یې نه کېږي که د هغې دا مټې په کپړو کې ښکاره کېدل یې مونځ یې نه کېږي نبي صلی الله علیه وسلم هغه زنانه چې کومې زنانه هغې کپړې نه راغوستلې هغې ته نبي بربنډې ویلي دي صنفان من اهل النار لم ارهما من بعدي دوه قسمه خلک دي جهنمیان دي ما له اوس پورې دي نیو پای کې ظالمان خلک ذکر کړو کو حدیث سے ایب کی دا ذکر کړي و نساء کاسیات عاریات زنانه دي کپڑے غسل خو بربندې دي ولی نری کپڑے غسل بنا په تفسیر باندې چې نری کپڑے غسل هغه ته بربند ویل چې بربند ویل نه دا بربند باندې خو موږ نکی کنه پته ولګي دلا چې کومه کپڑا نری وي نو دې ته بربند ویل شوی دی چې بربند ورته ویل شي نو بربند باندې خو موږ کوم دی نه کی